کوي هغه وخت به هېڅ چېرې هم رانشي چې زموږ د نصیبونو فیصلې د بل څوک وکړي زموږ هم دا فیصله ده چې اوس دا سړک به نه جوړېږي د پښتو فلم انډسټرۍ یو داسې نوم چې څو لسیزې پښتو سینما ته ژوند ورکړ دا د اصف خان قصه ده د پښتو سینما یو ژوندی تاریخ اے سلطانه زمونږ د کلي د سادګۍ ته وګوره او ستا د خبرو ته وګوره د کالج یو څو جوماتو ویلو سره زه ستا د حالات او جامو ته چې وګورم سوچ کوم اصف خان چې پوره نوم یې اصف علي خان دی په کال 1943 کې د پښتونخوا د نوخار سیمې په بدرشۍ کلي کې زیږېدلی دی یو ساده زلمی خو لوړې هیلې په کال 1901 کې اصف خان د دره خبر فلم له لارې په پښتو سینما کې قدم کېښود او همدغه فلم یو نوی ستوری پیدا کړ یو داسې فلم سټار چې تر 15 لسیزو پورې د سینما د مینوالو په زړونو راج وکړ जंगली हिरनी कितनी ही सरकश क्यों न हो आखिर शेर का लुकमा बन ही जाती है सर ऊपर उठा लो اصف خان یوازې د یوې ژبې اداکار نه و هغه د اردو پنجابۍ او پښتو ژبې په فلمونو کې د هیرو ویلن او کرکټر رولونه ترسره کړل اصف خان په خپل فلمي کیریر کې تر 550 پورې فلمونو کې کار کړی دی چې پکې مشهور او سپر هټ فلمونه شامل دي دا فلمونه یوازې قصه نه وي بلکې د یو دور پیژانګلو وه ولې چغې وای ستا په حوالات کې زما یو ملګری بند دی نوم یې څه دی احسان الله هغه ما جیل ته ولېږه د خر بچو ګورې ستا ونیسئ اصف خان ته د هغه د کار او زیار په بدل کې نګار ایوارډ ورکړل شو کوم چې د فلم انډسټرۍ لوی ایوارډ ګڼل شي دارنګ په کال 1915 کې د حکومت لخوا هغه ته د پراید اف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شو کله چې پښتو سینما د ستونزمن وخت سره مخ وه نو اصف خان د هغې ستن و هغه یوازې اداکار نه بلکې د سینما ساتونکی هم هغه یو ښه پلار او د سینما د نوي نسل لارښود بلل شي اصف خان د پښتو سیلور سکرین یو نوم نه بلکې یو داسې ستوری دی چې هیڅکله نه مري